د هند حکومت له لوري عامه روغتیا وزارت ته شپږ عصري مجهز امبولانسونه وسپارل شول چې د بیړنیو ناروغانو د لیږد او عاجلو روغتیایي خدمتونو په برخه کې به مهم رول ولري. روغتیا وزارت له هند حکومت څخه مننه کړې او دا اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغتیایي همکارۍ د پیاوړتیا نښه بللې. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیزاد یو ځل بیا کابل ته راغلی او له امیر خان متقي سره یې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړي. متقي ویلي چې د کابل او واشنګټن تعامل نوي پړاو ته داخل شوی او د اړیکو د پرمختګ لپاره لا هم فرصتونه شته او خلیزاد ټینګار کړی چې دوه اړخیزې ناستې باید دوام ومومي. د سومالیا ولسمشر د اسرائیلو له لوري د سوماليلند په رسمیت پیژندل رد کړي او دا د خپل هیواد د حاکمیت او ملي یووالي پر ضد ښکاره تیری بللی. نوموړي د فلسطینیانو د جبري بې ځایه کېدو هڅې غندلي او د خپلواک فلسطیني دولت ملاتړ اعلان کړی. بلخوا د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیلي رژیم دا اقدام د نړیوالو قوانینو او د سومالیا د ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره نقض بللی او ټینګار یې کړی چې دغه یو اړخیز ګام هیڅ مشروعیت نه لري او د سیمې سولې ته زیان رسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ویلي نړیواله ټولنه باید دا ومني چې د افغانستان اسلامي امارت د هیواد واقعي حاکمیت دی. نوموړي د روسیې د میګیمو پوهنتون په ناسته کې ویلي چې افغانستان او ایران ترمنځ د امنیت، سرحدونو، اوبو او کډوالۍ ستونزې د دوامدارو خبرو له لارې حل کېدای شي. ټینګار یې کړی چې تهران له کابل سره د اړیکو دوام د سیمه ییز ثبات او ګډو ګټو لپاره مهم بولي. د اسرائیل راډیو راپور ورکړی چې دغه هیواد لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو نن سهار د امریکا پر لور روان شوی څو سبا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د غزې د اوربند د حماس د بېوسلې کېدو او پر ایران د احتمالي پوځي برید په اړه خبرې وکړي. بلخوا د ایران د پوځ د ځمکنیو ځواکونو د اجرایوي چارو مرستیال کریم تشک ویلي ایران د اسرائیلو پر وړاندې د هر ډول نوې جګړې لپاره بشپړ چمتو دی او د 12 ورځنۍ جګړې تجربې دفاعي توان لا پیاوړی کړی دی.